قدرمنو که غواړې چې دغه ژوند در باندې ونه غمیږي او در باندې ډېر دروند نشي چې دا فکر وکړي چې همدازه یم نو تل خپل ځان چې دی د ټولې کورنۍ ذمہوار شمیره داسې فکر کوه په دې اند اوسه چې د کور دغه واړه او زاړه ټول په ما دي او ورسره ګاونډیان خپلوان ټول په ما دي د دوی خرچ د دوی کالی د دوی روزنه دا ټول په ما دي او دا به زه څنګه کوم تل په همدغه فکر باندې اوسه نو که بیا خدای نخواسته په کوم وخت کې یوازې پاتې شوې بیا به تا ته هېڅ دومره ځان به درته یوازې نه ښکاري او بوج به هم در باندې نه ښکاري ولې زه ډېر ځوانان داسې ګورم چې مور او پلار او یا که خپله ښځه ساتي خپل خویندې رونه دته ځان زمری ښکاري په دې کې هیڅ شک نشته چې دی زمری دی دی زمری چې دی خپل مور او پلار او خویندې رونه او ورسره خپله میرمن ساتي او د هغې د هر شي بوج دی اوچتوي خو موږ او تاسې چې یو انسانان یو او خدای پاک همدې ته رالیږلي یو چې موږ او تاسې ځان مور و پلار خویندې ورونه او ورسره خپل بال بچ او په خوا کې ورسره خپلوان ګاونډیان دا ټول په موږ باندې دي او که ور باندې فکر وکړو خدای پاک چې کله آدم علیه السلام پیدا کړ نو د ټولو انسانانو ته اړتیا وه ځکه په وار پیدا کول ښځې او نرې پیدا کول همدغسې په کورنۍ کې چې خدای پاک څومره انسانان پیدا کوي همدومره ته اړتیا ده همدومره باید یو د بل سره لاس ورکا یو د بل غم وخوري یو د بل مرستې وکړه دا نه چې بس ووایي چې زه خو د کور طوطي یم هر سړی به راځي او ما ته به دانه راکوي او زه چې یم ما به نازوي او په ما باندې هېڅوک حق نه لري چې زه ونازوم او ناز ورته ورکړم عزیزانو ښاد و آباد اوسئ تل یو د بل په فکر اوسئ هیڅ وخت یو په بل باندې مه نازوئ دا نازونه په مفتو کې هسې هم راځي ښاد و آباد اوسئ ژوندي اوسئ السلام علیکم ورحمت الله